سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. سلام شاگردان عزیز، امید دارم که همه‌تان صحتمند و سر حال باشید. من استاد زبان پشتو هلال احمد مهرس هستم. ګرانو زده کوونکو، موږ څلورم ټولګي ته په خیر راغلو. په څلورم ټولګي کې موږ د پښتو مضمون لرو. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ د پښتو د مضمون لومړی لوست دی. زموږ عنوان دی الله جل جلاله. شاگردان عزیز، درس اول مضمون پښتو است الله جل جلاله. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې دغه لوست پیل کړو، راځئ د دغې لوست په موخې باندې خبرې وکړو. د دغې لوست موخه څه شی دی؟ په دغې لوست کې موږ د الله تعالی په یووالي باندې ایمان درلودل دي. یعنې په دغې لوست کې موږ ټول په ده باندې خبرې کوو چې موږ ټول د الله تعالی په یووالي باندې ایمان لرو. شاگردان عزیز، هدف این درس ما چی است؟ عنوان درس است الله جل جلاله. هدف این درس این است که ما با یگانگی و با یکتا بودن خداوند متعال ایمان داریم. شاگردان عزیز، زبان پشتو مضمون پشتو است. شاگردان عزیز، بیایید که درس خود را آغاز کنیم. شاگردان عزیز، الله جل جلاله. ګرانو زده کوونکو، زموږ لومړی لوست الله جل جلاله. الله جل جلاله، مخکې له ده چې دغه لوست پیل کړم، راځئ چې په دغې عنوان باندې لږې خبرې وکړو. الله جل جلاله څوک دی؟ الله جل جلاله زموږ د ټولو خالق دی. خداوند جل جلاله کی است؟ خداوند جل جلاله خالق و پیدا کننده همه ماست. الله جل جلاله هغه ستر ذات دی چې موږ ټولو ته غذا خواړه راکوي. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله هغه ستر رب دی چې دا ټول کائنات، اسمان، ځمکه، ستوري، سپوږمۍ، دومره ښکلې نړۍ پیدا کړې. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله هغه ستر ذات دی چې دومره ښکلی بدن، داسې یو مخلوق پیدا کړی، انسان، دومره ښایسته سترګې راکړي، ښکلې چهره یې راکړی. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله، الله جل جلاله هغه ستر ذات دی چې مرغانو ته په هوا کې، ماهیانو ته په اوبو کې او انسانانو ته د ځمکې پر سر څه شی ورکوي؟ رزق ورکوي. موږ ټول بیرته الله جل جلاله ته ورګرځو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله، الله جل جلاله څوک دی؟ زموږ د ټولو رب دی. الله جل جلاله کی است؟ الله جل جلاله خالق، رازق و پیدا کننده ماست. الله جل جلاله او ربی است که ما همه را خلق کرده، به ما چشمها داده. خداوند متعال او ذاتی است که برای همه ما رزق میدهد. آسمان ها را خلق کرد، زمین را خلق کرد. ما همه کی هستیم؟ موږ ټول څوک یو؟ موږ څوک یو؟ ما کی هستیم؟
موږ د الله جل جلاله بندگان یو. ما بنده های الله متعال هستیم. ګرانو زده کوونکو، راځئ خپل لومړی لوست پیل کړو. الله جل جلاله. تاسې چې کله د الله کلمه اورئ، تاسې به جل جلاله وایئ. ګرانو زده کوونکو، ما ته غوږ شئ، زه تاسې ته دغه متن لولم. وګورئ، الله جل جلاله یو دی، هیڅ شریک نه لري. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. الله جل جلاله د ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی دی. موږ مسلمانان یو، د خپل الله جل جلاله عبادت کوو. زموږ نیک عملونه د الله جل جلاله په عبادت کې شمیرل کیږي. شاګردان عزیز، ګرانو زده کوونکو، تاسې خپل د پښتو کتابونه خلاص کړئ. کتاب‌های پشتوی خود را باز کنید. صفحه اول لومړی مخ دی، سوم مخ دی، لومړی مخ صفحه اول است. لومړی لوست، درس اول. ګرانو زده کوونکو، زه دغه متن لولم، تاسې هم له ما پسې تکرار کړئ. ما همین متن را میخوانم، شما هم همراهم تکرار کنید تا بتوانید که متن را به درستی بخوانید. ترڅو وکولی شئ تاسې په سم ډول پښتو متن ولولئ. ګرانو زده کوونکو، زه یې وایم، تاسې له ما پسې هر کلمه تکرار کړئ. الله جل جلاله. الله جل جلاله یو دی، هیڅ شریک نه لري. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. الله جل جلاله د ټولو مخلوقات پیدا کوونکی دی. موږ مسلمانان یو، د خپل الله جل جلاله عبادت کوو. زموږ نیک عملونه د الله جل جلاله په عبادت کې شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، شاگردای عزیز، آیا می دانید که این متن که ما خواندیم در درس اول چی معنای را می دهد؟ چی معنا دارد؟ بیاین این متن را حال همراه معنایش بخوانیم. الله جل جلاله. الله جل جلاله یو دی. الله جل جلاله یک است، واحد است. یو، ببینین اینجا ما یک کلمه داریم، کلمه یو. کدام کلمه است؟ یو. یو چی معنا؟ یو معنا یک. یو معنا یک، یعنی واحد. الله جل جلاله یو دی. الله جل جلاله واحد است، هیچ شریک نداری، هیچ شریکی ندارد. هیچ معنا هیچ، هیچ شریکی ندارد. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. ما همه بندگان الله جل جلاله هستیم. ببینین اینجا کلمه است موږ. موږ چی معنا؟ موږ معنا ما. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. ما بندگان الله جل جلاله هستیم. الله جل جلاله. الله جل جلاله
د ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی دی. الله جل جلاله پیدا کننده یا خالق همه مخلوقات است. طول چی مانا؟ طول. ببینین شاگردای عزیز، طول مانا همه. موگ مسلمانانیو. موگ چی مانا؟ موگ مانا ما. موگ مسلمانان یو. ما همه مسلمانان هستیم. د خپل الله جل جلاله عبادت کوو. عبادت الله یا خداوند خود را میکنیم. زموږ نیک عملونه د الله جل جلاله په عبادت کې شمیرل کیږي. اعمال نیک ما در عبادت الله جل جلاله حساب می شود. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ څه شی لرو؟ مرکه لرو. مرکه څه معنا؟ مرکه معنا محاوره، یا موږ ورته وایو خبرې اترې. مرکه، محاوره. ببینین شاگردان عزیز، دو شخص است. نام یکش توریالای است و نام دیگرش زلمه است. زلمه لتوریالای سره مرکه داری. زلمه امروی توریالای صحبت میکند، محاوره است، گفتگو است. مرکه مانا گفتگو. توریالای چی میگه؟ زلمیه. موږ چا پیدا کړیو؟ زلمه برای چی میگه؟ موږ الله جل جلاله پیدا کړیو. باز توریالای برش میگه زلمه موږ د چا عبادت کوو؟ تو باز زلمه برش میگه موږ د الله جل جلاله عبادت کوو. ببینید شاگردان عزیز، این گفتگو یا این مرکه چی معنا میدهد؟ ببینید توریالای و زلمه امروی دیگه گفتگو میکنند، از یکی دیگه پرسش میکند. توریالای به زلمه میگه زلمه ما را کی خلق کرده؟ ما را کی پیدا کرده؟ موږ چا پیدا کړیو؟ زلمه برش میگه موږ الله جل جلاله پیدا کړیو. ما را الله جل جلاله پیدا کرده، خلق کرده. توریالای باز برش میگه زلمه موږ د چا عبادت کوو؟ ما عبادت کی را میکنیم؟ باز زلمه برش میگه موږ د الله جل جلاله عبادت کوو. ما عبادت خداوند جل جلاله را میکنیم. شاگردان عزیز، این بود درس اول ما. امید دارم که همه تان چیزهای زیادی را آموخته باشین و درس امروز برای شما مفید تمام شده باشد. کلان زکونکو زمونږ لوست په همدې ځای ته پای ته رسیږي. تر بیا لوسته پورې تاسو په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای پامان.